دا چې دی د ملکیارو نیشکمې دروازې ورته وایي هغه دی. روان یم کمالزۍ ته. دا کمالزۍ د کومه لاره تللې ده؟ کمالزۍ له کومه لاره ځي؟ کمالزۍ لاره چیرې تللې؟ دا څوک دی؟ ډېر ستړی کوله صبر نه پیدا کېدی. بل وطن ته نظام چې معیار دلته دی، بل وطن ته نظام چې معیار دلته دی، سوی شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی، سوی شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی. څنګه سوروا دې چوله؟ روان شوه. زه خپله لیټر یې په څو دی؟ لیټر اوس په 190 روپۍ دی. زه خپله پټرول د 10 راچوم، ښه ریټ یې هم دی او ښه پټرول هم خرڅوي. دغه نو چې دی د منځکي بازار دی، دا ټیم نه دی خاص رش نه وي، مازدیګر ټیم ډېر زیات رش. السلام علیکم. نن روان یم کمالزۍ ته. کمالزۍ چې دی د پښین یو کلی دی، هلته د ایف ډبلیو اف کار دی، نو هغه کار هم کوم. د کار سره سړی ویلاګ به هم جوړ کړي. د سهار ټیم دی، دا نو اوس دا د منځکي سره ووتلو. هغه د منځکي هغه مین پل دی او اوبو چې وړی ول، د ټکریانو د دا اوسه نه دی جوړ کړی، هغه د قسم ولاړ دی. خالي مازې خاورې ورته څکړی دی چې موټر پر ځي او راځي، نور کارونه یې نه دی پر کړي. دغسې دی د ملکیارو لاره ده، د ملکیار باغونه دی، او زه خپله همیشه په دغه لاره باندې سیوزګۍ ځم، دغه لاره باندې ځم او اکثره واک هم زه چې کوم او دغه زګې ته راځم. د دې زرغونوالی دی او په پښین کې د ګردو ښایسته زګۍ چې دی، زما په نظر دغه زګۍ دی. دا زرغونوالي کې ډېر سکون یې. نو زه خپله واک لپاره همیشه دلې راځم. تاسو ورته وګورئ دومره ښایسته لاره ده. زما خیر یار ته دعا شي، اوس په دعا ورته کوم چې خیر شي. دا چې دی د ملکیارو نیشکمې دروازې ورته وایي هغه دی. د دې زګې څه اوبه ځي بند خوشدل خان ته، داسې ډایرکټ ځي. دغه دروازې دي. وایي زه خدای خیر کړي، زه یم په ډېره نرۍ لاره روان یم چې سږ نه چل بسي. دغه لاره چې ده دغسې کټ سوې ده، دا د ملکیارو کلي ته دا لاره ځي. خو زه خپله په دا لاره ځم. دا لاره چې ده اول کلي اشغالزۍ ته ځي، د هغه بعده بیا زما په خیال چې کمالزۍ ده رامعلوم نه ده سمه لاره. بس د الله په توکل روان یم. په هغه خوا خو رامعلومه ده، په هغه خوا باندې نه ځم، په دا لاره ځم. السلام علیکم اجي. ستړی مې څنګه شه؟ دا کمالزۍ د کومه لاره تللې ده؟ کمالزۍ بس دغه روډ ور واخه، هلته مخ ته دکان ته راځي، بس د دکان سره د ایستاده ولاړ شو، بس دا طرف دغه دی په کوڅه کې ووځه، بس پر مخ تلې پوښتنه کوه. ښه اوس دلته مخه د مانده کې ولاړ سم؟ مانده کې اوس دغه روډ مه پرېږده، هلته مخ ته دکان ته راځي، د دکان سره بس دی وګرځېږه. مننه، کور ودان خوښه. زه دې ورسوم؟ جزاک الله. بس دا حافظ. السلام علیکم. دا کمالزۍ د کومه لاره تللې ده؟ د مانده کې بیا شواسم. دا لاره دورې تللې ده داسې. دا اوس ما په خیال چې اشغالزۍ شو، اشغالزۍ کلی دی دا.
او رضوانه اجي ستړی مه سې دا کمالزۍ لاره چیرې تللې بس ټیکس مننه کور ودان دا زما په خیال چې د شکالزۍ کلی دی کورونه دي شکالزۍ اوس ګیم خراب شو اوس دی که دی ته ټلیفون هم راغلی السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه سې و شکر ته څنګه السلام علیکم اجي سړی مس کمالزۍ له کومه لاره ځي خیر دا پوخ روډ بیله کو شای لاره باندې ولاړ پوخ روډ بیله کو بس سیده تر کلی وته مننه کور ودان دا خو غټ کلی دی ډېر وطنونه فرا وکتل د سهار راسې راوتل یم د اوسه کمالزۍ ته نه یم رسېدلی السلام علیکم دا کمالزۍ له ایا لاره تللې ده آیا سکول ولې نه تللی سکول نه نسته او ته یې نه تللی سکول ولې نه تللی ولې هیرے تو نئے جانانا دا جدائے سارا دیزانا در دا دی فاینلی راورسېدله به کمالزۍ کلي ته اوس د دې چاله راتللم د هغه سړي پسې به ګرځم هغه به پیدا کوم د سهار راسې راوتلی یم ته ودی دا د کلي سپین ږیري د دې څه پوښتنه وکړو چې دا سړی چیرې دی دا سپین ږیري دی د کلي ډېره دړته ناست دی السلام علیکم ستړي مه سئ څنګه یاست شکر دی ته څنګه یاست جوړ په خیر ای څنګه ځان ښایسته کړی څه کیسه ده ستړي مه سې حاجي څنګه ښه یې ستړي مه سې نو تا ولې بیا څنګه بیا به زه لږ کښېنو د دې کله ستا خوښه وکړه نو بیا ماښام نه مېلمه کې یا دا یاد شي ستا دا د کمالزۍ والا چیر دی کمال کور یې د بلډ دا اغستی د کلي دی کور یې چیر دی کور یې د بلډ څلې کاوه اوس نه پیژنې اوس کول نه پیژنې اوس نه پیژنې ولې په دا نه اوس نو په ژیره بس دیم په کار دغه ماجی څه کار وده داسې ور بس ته راځه دغه چی شته ای ځان دې ولیدی ښایسته کړی واده خو نو واده مې و څه وایه اوس ها سړی را سره ځي هغه به مې د اګزګې پورې ورسوي زر را سنډېواله ای های های د سهار راسې پر لګیا ولم د لې سړی څنګه به راورسېږي نو فاینلی دا د کلي له راورسېدلم اوس به دا سړی هم پیدا کوم سهار راسې راوتلی یم سهار وخت خلک د څلورو شان له وجې وختي راپورته کېږي اول خو لمونځ دی دویم مور و پلار دی زی زبردستی هره ورځ په نارو باندې ما راپورته کوي لمانځله دریم چې دی هغه محنت دی څلورم مجبوریانې دي نو لمونځ م الحمدلله وسولو مور و پلار راپورته کړلم محنت دا دی روان دی کوم او مجبوری دا ده چې د اف ډبلیو اف کار دی یو څو معذوران دي چې هغه کم پلار چې دی هغه خوارکۍ د دې د علاج وس نه لري نو ویډیو یې جوړوم چې خلک یې مدد وکړي خلکو له بیم ثوابونه ورسي او خدای څه خبر د دې له وجې ما هم ماف کړي زما ګناه هم را مات کړي نو د دې له وجې راوتلی یم دا ځان دې ولې ښایسته کړی ځان په دې ښایسته کړی دی چې کراچي سفرونه ښه
اته درځه دا سړی پورې مو ورسه اوس دا چې دی دا د کمالزی کلی دی دا اوبه په دا لاره باندې راځي دا بارانونو شانس ورسي بس بیا د دې لارې بندې ټولې اوبه په دا دغه کې را روانې دا ګوره کورونه لوړ دي مخه چنین را روانې اوس به انشاءالله خدای کلونه آباد کړي نور به کش ونیسي حاجي څنګه خیر ښه ښه یاست شکر دی خپله ټیټ یې چای در پخې یا شکر مننه کور ودان نو هغه له ورځو هغه د سړی چیر دی هغه دی بس هغه هم د دوی په برمه د زپر دغه د شپ برمه چې د درې کښنی نه هغه هغه له ورځو هغه چیر دی زپور لمبر به چیرې پیدا لا روانې یو کلی نه ختم کېږي بل لا صبر اوس بیا دی چیرې دی دا سړی نوم صبر دی دله به ورځو بیا د اف ډبلیو اف کار دی دلته خو دا دی ماشاءالله اوبه هم را روانې دي د څه شي اوبه دي واو سوپرب د بندې سره سیند ښکاره کړه څنګه سیند خوند یې وکړي واو کالي مې په خراب ناجوړ کور دا دی که د صبور دا کور د زبور کور دی نو ناجوړه ګوره چیرې دی و صبور موبایل دې کار نه کوي موبایل کمالزی نسوله د سر درد سوله او بیا زموږ د پښتنو د بیا کورونه دومره غټې کلاوي یو ګیټ یې په شنګرب کې یو په مغرب کې اوس هغه ګیټ له سوارلو هغه ویا خواته بل ګیټ له ورسي کورونه جوړوي زموږ څه کوي دومره غټې کلاوي جوړ په خیر ستړی مه سې څنګه ښه یې خیریت دی ښه شکر ته څنګه څه حال دی ډېر ستړی کوله صبر نه پیدا کېدی دغه نو پر واتساپ ما سره رابطه ونه بس دغه دی راسته کولی چې دا کمالزی کې یم یا د روان یم خو ته دا نه زما غلطي ده اوه و بل میډیا والا تاسو دا غلطي کس کېدای مې چیر دی اکشنیان چې دلی په دا کوټ زه میډیا والا نه یم ما په میډیا کې مشمار زه یو ویلاګر یم نه ټوټل نه جوړی دا مازوره خو درې دي ښه درې مازوره دي دیم کار روزګار نه لري یاره دی هم غریب روزانه کې هغه نه جوړه دی روزانه هم وسه وروره درس و راځي خدای اوه ستړی مه سې څنګه ستړی مه سې دغه درې بچان دي دا پیدایشي دا رقم دي پیدا شوي دي بس مورزاده دا رقم دي ډاکټر صاحب پیدا شوي دي بس مورزاده دا رقم دي ایوه ته به څوک نشي برداشت دا بچان نیم عمر را خوړلی دی صفا مې لس درته وکړم خو دا هر چا اولاد ستا دا هر چا قریب ستا سر دې په خلاص اوس نو پر ډوډۍ کښېنې دوی بغارې وي په خوله کې به ډوډۍ غبرګولۍ هم زو کړي دي بیا د دغه دوی خوندې دي غبرګولۍ دي سر دې په خلاص وي ملګرو دا و د نن ویلاګ بس اوس موږ ته اجازت راکړئ اکشنیانو ویډیو مې جوړه کړه ولاو د دا اوس مې په زړه کې ولاړ دی الله دې روغ صحت ورکړي مننه کور ودان یا زه ځم شین له ډېر زوري کار مې د هېرېدو نه یې جانانه د جدای سره د ځان